بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، جوړ په خیر هر ځای کې چې یای، خدای مو سلامت لره، خوشحاله و آباد اوسئ. په دې ځنګلونو او په دې ونو منځ کې روان یو نن، او ټوله دنیا په کورونو کې نوتلې ده، او چا سره د څه ډار، چا سره د مرګ ډار، چا سره د بیمارۍ ډار، چا سره د وایرسو ډار، چا سره د پولیسانو ډار. حقیقت هم دغه دی، خو ډېر کم به وي چې د الله به ورسره یره وي، ډېر کم. صحیح ده ملګرو، تاسو ته دغه بیک هم وښیم. زه اکثر وخت په دې ونو په دې ځنګلونو کې مزلې کوم، خوا کې سیند دی، خو دا داسې ځای دی چې دلته انسان بشر نه راځي. ډېر کم وخت کې یو نیم سړی زه وګورم، دې ته وایي د پیریانو ځای. حقیقت درته وایم، ګپ شپ در سره نه لګوم. که دلته تاسو ماښام ټایم کې راغلی که نه، نو فکر نه کوم چې دلته تاسو داسې غټ زړه سره پاتې شئ. دا ډېر ډار ځای دی، حقیقت درته وایم. د کرونا نه هم خطرناک ځای دی. ښه، نو الله مو سلامت لري. یو څو خبرې درته کوم، زه به دغه لارې هم درته ښیم، وګورئ په خپله، وایه به چې دا چېرته روان یي. نو خوشحاله و آباده اوسئ ملګرو. یو څو خبرې به نن بیا کوو په دې لایو ویډیو کې. الله دې وکړي چې در باندې بده نه شي، صحیح. او زه به در سره واکینګ کوم همدغسې. ښه، خبرې ډېرې وایسرې یو څوک چې په پاکستان او په افغانستان کې اوسېږئ او زما را پیغام اورئ، صحیح. تاسو ته زه یوه خبره وکړم چې کوم اذانونه په تاسې باندې راځي، کوم اذانونه تاسو 5 وخته اورئ که نه، که خویندې یئ که ورونه یئ، د یو شکرانې سجده هم لګوئ، د یوې شکرانې سجده هم لګوئ چې تاسو دومره بختور خلک یئ چې تاسو ته 5 وخته اذان په غوږونو کې راځي. 5 وخته. د خدای بندګانو، مونږ کالونه کالونه په دې اروپا، په دې امریکو کې تیر شول، مونږ چېرته دغسې اوس مونږ روان یو، مونږ چېرته اذان نه دی اورېدلی چې قدرتي زمونږ غوږونو ته اذان راشي. او که دلته مونږ داسې اذان واورو که نه، زه شخصي که داسې واورم که نه، نو زه به په ژړا ژړا د خپلې ټولې جامې په اوښکو باندې ولړم، لمدې به یې کړم، د ډېر د جذباتو د لاسه. ورسېدلی، د عقیدې او د ایمان خبره کوو. تاسو ډېر بختور خلک یئ. بخښنه غواړم، ګرمي مې وشوه. را به شو ستاسو د وایرس او د بیمارۍ په هکله. بیماري شته نشته، وایرس شته او نشته. دومره درته وایم چې په خدای قسم ملګرو، خویندو ورونو، په خدای قسم چې د الله عذاب راغلی، نور هیڅ هم نه دي. د الله قهر راغلی، د خدای قهر نازل شوی دی. خدای که بلې څه وي، د اسمان ته داسې لږ وګورئ، پاس اسمان ته. خدای درته قسم کوم، زه خو فکر کوم چې الله رانه خفه دی. د اسمان ما ته په خدای قسم ده چې خفه خفه ښکاري. او بله خبره دا درته وکړم، دا وخت هم همدغسې شو، یو قسم ته هر انسان شو که نه، د دنیا هر لالچ پسې مونږ منډې ویو. خو چېرته په خدای که مونږ ته داسې وخت پیدا شوی وي چې مونږ د رب د الله لارې ته مونږ مخ کو او ووایو چې دا خو هم بهترینه لاره ده، د زمونږ ټول کار هر څه نه علاوه دغه بهترینه لاره ده. دا سوچ مونږ او تاسو کې ورک شو. پرون یوه ویډیو ما لیدلی، تاسو به هم لیدلې وي. پرون یوه ویډیو ما لیدله چې په اټلي کې ډېر غټ ډنډ یې کندلی دی، ډېر لوی ډنډ دی، دریاب نه ډېر لوی ډنډ دی. هغه ډنډ کې یې اور بل کړی، اور. ویډیو ما سره سیف دی په فیسبوک کې، که څوک یې غواړئ زه تاسو ته در ولېږم، ویې ګورئ. پر پیج کې نه شیر کول غواړم، په دې چې پیج را باندې بندوي. دلته هم زما پیج باندې مکمل انویسټیګیشن روان دی، تاسو ته پته نشته. داسې دی چې
دا زما پیج باندې انویسټیګیشن په دې روان دی. دا هم خبره درته کلیر کوم چې زه د مجاهدینو طرفداري ما همیشه کړې ده. ترانې شعر کوم نو د اکثره خلکو په ما باندې دلته هغه کړي دي، څه ورته وایي، شکایتونه کړي دي، ریپورټونه را باندې کړي. 3 ځل 4 ځل زه پولیسانو سره کېناستلم انویسټیګیشن انټرویو دپاره، ولکه درته دروغ ووایم. او دا ریپورټونه چا کړي دي؟ دا یو مسلمان رور کړي، ځان ته مسلمان وایي. همیشه چې اسلام سره، همیشه چې مجاهدینو سره غداری شوې ده، خپل مسلمان رور کړی ده. تاریخ ګواه دی. دا اوس خبره نه ده چې سکندر سره داسې کېږي. دا په تاریخ کې همیشه چې کله هم غداری شوې ده، خپل مسلمان رور کړی ده. کافر نه ګیله نشته، اغیار نه ګیله نشته. ورور چې ورور ته غل شي که نه، دا ډېر غټ آفت راځي، دا ډېر غټ د قیامت علامت دی. خبره دا ده چې هغه ویډیو کې څه شی منشن شوی دی، هغه ویډیو کې ډېره غټه کنده کندلې دی، دریاب نه ډېره لویه کنده دی او ډېر غټ اور پکې بل دی. ما سره ویډیو په فیسبوک کې شیر دی. ډېر غټ اور پکې بل دی او پرې بلډوزرو باندې ځي، مړي راخلي، بې حسابه مړي راخلي او سیده یې دې اور ته خطا کوي. هلته بل یو غټ ګاډی ولاړ دی چې هغه پرې مړو باندې تیل شندي چې دا زر مطلب اور واخلي او دا مړي راخلي او کندې ته ورچوي او کندې کې سور اور پې بلیږي. په دې دنیا جهنم مې ولیدلو، په دې دنیا مې جهنم ولیدلو. دنیا جهنم جوړ شوی. دا پکې نشته چې دا مسلمان مړی دی، دا پکې نشته چې دا هندو مړی دی، دا پکې نشته چې دا عیسوی مړی دی. هر انسان پکې دی اور کې سوځي. په درجنو درجنو مړي راخلي، کندو ته یې وراچوي او کندې کې را اور داسې غټې غټې لمبې پې وایي. دا ویډیو ما پرون په خپل فیسبوک کې سیف کړه، یو پیج نه شیر شوی دی او دا پیج هم د اسرائیلو دی. صحیح؟ نو دومره درته وایم، تر څو چې زمونږ یره خدای نه وي شوې، تر څو چې زمونږ توجه رب ته نه وي شوې، هغه رب نه دی چې د اسمانونو مالک دی. په خدای قسم که دې آفت نه مونږ او تاسو خلاص شو. په دې ماسکونو باندې ځانونه مه خلاصوئ، په دې ماسکونو باندې او په دې هغه باندې ځانونه مه خلاصوئ چې هله ماسک دی، هله انسان نه لرې اوسه، هله جومت ته مه ځه، هله بیت الله شریف طواف نه بند کو. دې ته زه بې غیرته مسلمانانو نه وایم. ایمان کې ډېر کمزوري مسلمانان نه وي، زه دغو ته هغه وایم. دلته خو زه د دنیا تقریبا نن دا به دریم مریض وي د کورونا چې زه ورغلم ملاقات ته، سینې پسې مې کلک نیولی، روټۍ مې ورته پخه کړې، ورسره خوا کې ناست یم. ما دې ونیسي که نه؟ زه ځان ته یو ډېر ګناهګار انسان وایم، ما ولې نه نیسي؟ په رب مې یقین دی، سترګې لرم، عقل لرم، همدغه سوچ کې یم چې ربه کورونا نشته، ربه ستا عذاب راغلی، ربه دا صرف ستا عذاب دی او په دې عذابو کې ته وچو سره لامده نه سوځوې، او په دې عذابو کې به ته صرف وچ سوځوې. وچ هغه چاته وایي چې بې ایمانه دی او وچ هغه چاته وایي چې کافر دی. د رب په عدالت کې، د خدای په عدالت کې انصاف دی، د انسانانو په عدالت کې انصاف نشته. تاسو ورسېدلی په دې خبره باندې، عقیدې کې کلک اوسېږئ. الله تعالی درته هرې لارې عمل ښیلی دی چې په هره لاره ځې، هر کار ته ځې، هر کار کلمه یې درته ښیلی دی. ته چې کور نه وځې کومه کلمه به وایې، ته چې روټۍ خورې کومه کلمه به وایې، ته چې باتروم ته ټوایلټ ته ځې کومه کلمه به وایې. اکثر خلکو ته دا هم پته نشته چې دی باتروم ته دننه کېږي، باتروم کې به دی کلمه وایي که نه. اکثر مسلمانانو ته دغه هم پته نشته. ګمراه یو، ګمراه. او صرف په دې ماسکونو باندې ځانونه خلاصوئ چې دا تاسو واچوئ، بیماري درته نه راځي، دې نه به خطرناک مرض درته ولګېږي، خطرناک. ورسېدلی خدای پاک په دې کافرو راوسته، فلمونه یې را جوړ کړل، فلمونه یې چلول هالیوډ نه، او الله تعالی ورته رښتیا کړل. نن خدای ورته رښتیا کړل. تاسو که مسلمان نه خوله پټوئ که نه، مسلمان د کلمې مسلمان نه خوله پټوي که نه، نو دا خولې به مو الله تعالی همیشه بندي کړي. دا یاد ساتئ، والله چې در باندې بندي کړي. جوماتونه مو په خپله په ځانو باندې بند کړل،
بې ایمانو خلکو ورور مې راته ټلیفون کړی و ډېر سخت خفه و راته وایي چې جمعې په جومات کې ډېر کم خلک راغلي وو مخکې به په سرکونو هم ولاړ وو وایي اوس راشه د یارې نه جمعې مونځ ته رانغلل استغفر الله خلاص به شئ د رب د خدای پاک قهر نه والله که خلاص شئ په خدای خپلې بیبي سره دې په مرض واړوي په خپل کور دې والله چې واړوي ورسره څه سوچ دې کړی کرونا نه ډارېږه د رب آفت نه ډارېږه خدای وایي چې کله آفت در باندې راولم خدای وایي چې په ځمکه باندې چې کله فساد زیات شي کله چې د آسماني قهر نازل شي نو خدای وایي چې زما عبادت ته توجه ورکړئ نو تاسو دومره بې ایمانه شوئ کافر چې څه کوي تاسو هم کوئ کافر چې څه کوي تاسو هم کوئ کافر درته وایي چې کورونو کې کښېنئ جومات ته مه ځئ تاسو مه ځئ د کافر په خبرو ستاسو عمل شته او د الله په کتاب ستاسو عمل نشته ماشاءالله دې وي ماشاءالله دې وي زه خو تاسو په ایمانداریو باندې زه سلوټونه سلامونه کوم ایمانداره خو تاسې غوندې خلک وي تاسې غوندې خلک دې ایمانداره وي تاسو که سکندر سره اوس په کور کې وای تاسو نه به څه شی جوړ شوی و تاسو خو به داسې لړزېدلی زما کور به داسې ځای کې راشي پشه پیشو نشي راوتلی بهر او دغه درته راوتلی یم لایو ویډیو هم درته کوم ها دلته چرچاپېره پولیس سر دی هر انسان چې ګیر کو 2.5 یورو جرمانه ورکوي او زه بېغمه ګرځم ولې ګرځم په الله مې عقیده ده د الله بنده یم صاف ستره ګرځم قانوني ګرځم څوک به راته څه ووایي خو که زه چټي چټي کارونه کوم او هغه عملونه کوم چې کوم کافر کوي هغه یې زم کوم نو کافر څه چې هر انسان به ما وشرموي او راشه مسلمان ته ماشاءالله دې ستاسو عقیدو ته سکندر سلام کوي یو مسافر درته داسې سلام کوي ستاسو عقیدو ته ماشاءالله دې جوماتونو ته نه ځئ عبادت مو بس کړو خپلو بیبیانو سره خپلو بچو سره په کور کېناستلی نارینه په کورونو کې دننه شولی دا خو کرونا راغلی ده کرونا جنگ جهانی چې شروع شي دا به تاسو څه کوئ دا سوال پیدا کېږي نه وي چې مخامخ درته ټینکونه را روانې مخامخ در باندې بولټ کالتوسې را روانې وي یو کالتوسې دلته تېرېږي بل دې دلته تېرېږي تاسو به هغو ته ټینګ شئ سینې به ورته ونیسئ تاسو به جهاد ته بیا ووځئ ستاسو جهاد خو دلته ډېر ښه معلوم شوی دی چې کرونا نو په سترګو مو لیدلی نه درته پته لګېږي او ماسکونه مو ورته واچول مسلمان بل مسلمان نه خوله پټه کړه مسلمان بل مسلمان نه خوله پټه کړه هغه سلام چې الله وایي چې سلامتي ده وي د الله در باندې هغه یو بل باندې نه چوئ چې یو بل سینې پسې ونیسئ ماشاءالله دې وي ماشاءالله دې په رب درته قسم کوم اسمانونو مالک شری په خدای درته قسم کوم چې دا خولې مو الله تعالی هم دغه شانتې بندې کړي بیا دا به الله تعالی بل عذاب وي در باندې یوسف جان رور ته زه داسې سلام کوم داسې خو یوسف جان وروره هغه ورځ د یوه ویډیو شیر کړې ده چې په بازار کې ولاړ یو خلکو ته وایي چې ماسکونه اچوئ ولې اچوه ماسکونه ته دا خبره ورته نشي کولی چې عقیدې کلکې کوئ جومات ته ځئ منځونه اضافه کوئ ته دا خبره ورته نشي کولی ماسکونه واچوئ ماسکونه که تاسو د هغې بیمارۍ نه په دې ماسکونو باندې بچ کېږئ که نه نو د دې بیمارۍ اوقات به څه شی وي د دې بیمارۍ اوقات به څه شی وي چې په یو ماسک باندې دا بیماري ختمیږي او په یو ماسک باندې دا بیماري تا ته نه راځي د دې بیمارۍ اوقات څه شی دی د دې بیمارۍ به اوقات څه شی وي تاسو په ماسکونو کې ښه یئ سکندر درته همداسې کلی عام ښه دی صحیح ده ګورو عقیدو کې کلک اوسېږئ دومره درته وایم د الله عبادت ته زور ورکړئ وژاړئ خدای ته آفت راغلی دی آفت نازل شوی دی د الله قهر ورېږي په هر ځای باندې دلته دا ټیم د نمر دی چې نمر راووځي ښایستهوالی راوځي وګورئ د یورپ حالات دا بوټې وګورئ دا ونه دا ځنګل یې وګورئ وره خدای بندګانو په دې ټایم کې دلته ټول ګلونه وي دا ونې ټولې شنې وي دا ونو ته وګورئ قسم په خدای چې ټولې ونې پرتې دي دا ونو ته وګورئ دا بوټو ته وګورئ وره خدای بندګانو دا ځایونو کې ګلان وي په دې ټایم کې سپرلی وي و قسم په خدای چې دا هر څه پراته دي دا هر څه وګورئ وچ
وچ د الله قهر نازل شوی دی. په دې پوهېږئ او که نه بیماري نه دی، د خدای قهر. په خدای نه ویارېږئ، رب نه ویارېږئ، صحیح لارو ته راوورځئ، د الله لاره کابو کړئ، 5 وخته مونځونو ته زور ورکړئ، د الله لارې سره مینه پیدا کړئ. نور درته څه نشم ویلی. په دې خبرو کې او په دې پیغامونو کې د الله تعالی ما ته اجر راکړي، په دې چې زه دې ته کار ثواب وایم. زه ټول پښتون قوم ته میسج ورکوم او زما ویډیو دومره خلک ګوري، نو بهتره به نه وي چې زه د الله خبرې درته وکړم، دا به بهتره وي. کم سے کم انشاءالله تعالی چې اجر خو به میلاویږي که نه ماته. ها زما په خوله کې، زما په خبرو کې ما ته پته دی چې ډېرو زیاتو ته خلکو باندې زما خبرې اثرات کوي. خلک ما ته ډېر وایي، زه دا نه وایم، خلک راته وایي ستا په خبرو کې ډېر زیات اثرات دي، ستا اواز ډېر زیات ښه دی. نو دا اواز د الله په لاره کې چې استعمال کړم، دې نه به زما لپاره غټه د فخر خبره نه وي. دا خبرو اثرات چې زما د اسلام په دایره کې راشي، نو دې نه به زما لپاره د فخر خبره بله نه وي. نو نن درته د یو مغه رب دعوت در کوم چې منځونه د الله عبادت ته مخ کړئ، دا ماسکونو پسې مه ګرځېږئ. په دې باندې ستاسو بیماري نه باندې کېږي. دا د الله قهر دی چې په کوم انسان باندې نازل کېږي او په کوم انسان ته راځي که نه. قرآن مې دې قسم وي چې فولادي ماسکونه هم ولګوئ که نه، فولادي ماسکونه، قرآن مې دې قسم وي چې دا مرض مو سیده په زړه کې کوز شي، سیده به زړه درنه ونیسي. ورسېدلی دا به د الله طرف نه وي. دا ستاسو پرې ماسکونو پرې یو بل نه لرې لرې ګرځېدلو باندې نه منې کېږي. پوه شوئ په دې خبرې سره؟ دا د الله قهر دی چې څوک پکې رانیسي، هغه د الله مرضي ده. چې څوک د دنیا نه وړي، هغه د الله مرضي ده. څوک چې په هسپتال کې بستر کوي، هغه د الله مرضي ده. نه د کافر مرضي ده او نه د مسلمان مرضي ده. ستاسو په ماسکونو باندې نه را منې کېږي. ماشاءالله دې وي، ماشاءالله دې وي. 5 وخته اذان اورئ، شکر نه وباسئ. اذان در باندې کېږي، د الله ښایسته ښایسته نامونه راځي درته، ستاسو غوږونو ته هر طرف نه در باندې اذان وي. ور خدای بندگانو دې عقیدې باندې کلک نه چې زه 5 وخته اذان اورم، دلته بیماری څه کوي چې په ما باندې اټیک کوي. زما پروټیکشن، زما چې مکمل پروټیکشن کېږي د الله طرف نه کېږي. جومت راته خلاص دی، د جومت دروازه راته خلاصه دی. الله مې غواړي چې عبادت ته راشه او زه بې ایمانه دلته کیسه کې هم نه یم. ماشاءالله دې وي. زما را ویډیو څومره زیات خلک ګورئ که نه. ما تاسو ته پرون یوه خبره کړې وه، ما زما را ویډیو 1000 کسان ګورئ، 12 کسان یې ګورئ. خو که زه د الله تلاوت درته ولګوم که نه په دې ټایم کې، قرآن مې دې قسم وي 100-150 کسان به تاسو ګورئ. تاسو کې بېایماني دلته پته لګېږي، د بېایمانۍ تاسو کې دلته پته لګېږي. دا تاسو ټولو ته وایم، د زما چې څومره فالوورز او دا فینز یې، زه د الله په لاره کې او ستاسو طرف کې زه صرف د الله په طرفدار یم. ستاسو واللهي که دا یو کیسه کې هم وم او نه مو واللهي که دا یو کیسه کې هم شم، زه د الله په طرف کې هم. څوک چې د الله طرفدار دی او د الله په لاره باندې یقیني دی، تابعدار دی، بالکل زما جګري ورور دی. ورسېدلی دا پیغام خپل پیج ته ورکوم چې څوک یې اورئ واورئ، او که څوک یې نه اورئ، کیسه کې مو غله کوم. کیسه کې خپل فرایض خپلو مټو نه ښکته کوم درته، انشاءالله تعالی چې په دې کې به ما ته اجر او ثواب وي. خو زه بیا هم درته وایم چې سحر ما تلاوت ولګولو، سورت رحمان په دې پیج کې ویډیو پرته دی، وی ګورئ. ویډیو پرته دی، 40 که 50 کسانو سورت رحمان کتلو، 40-50 کسانو سورت رحمان کتلو. 40-50 کې چې کله سورت رحمان 5 منټو ته ورسېدلو، 18 کسانو ورته پاتې وو، 18 کسان ورته پاتې وو چې دغه اورېدلو. او یو کاري صاحب و چې مکمل را سره په کمنټونو کې و چې هغه راته ویل چې تلاوت د زړه سکون دی. ښکلې خبرې کولې په دې کمنټس کې. نو تاسو زه ټولو 800 کسانو ته دا وایم چې رب تم معلوم یای او دې سکندر تم ډېر ښه معلوم شوی چې تاسو پرې 800 کسانو کې واللهي چې 60 کسان به د ایمان والا وای، صرف 60 کسان. واللهي که دا ټول د ایمان والا خلک شئ.
او که تاسو دعوه کوئ چې د ایمان والا انسان یم په شرط سره زه به د ویډیو نه بعد صرف 20 منټه قرآن شریف درته ولګوم زه به ستاسو ایمانونه تول کم تاسو 20 منټه قرآن شریف ته غوږ نیسئ او که نه دا 800 خلک هم داسې ورته آنلاین یې او که نه تاسو د ایمان پته دلته بیا لګېږي ځکه خو درته وایم چې زه ستاسو عقیدو ته ستاسو ایمان ته داسې سلام کوم الټه سلام په دې خو پوهېږئ که نه نرتوب سلام در باندې نه کوم تاسو عقیدو ته ستاسو مسلمانۍ ته زه سلام کوم ماشاءالله دې وي ډېر ښه خلک یې ډېر څنګه به نه راځي د الله عذابونه څنګه به نه راځي د الله دغه شانته آفتونه په مونږ سره سره دا ونې بوټي هم وسوځول شرمېږئ او که نه رب چې کلام راولېږلو نو رب الله تعالی غرونو ته وویل پیغام یې غرونو ته ورکړو چې دا کلام زه تاسو ته درکوم غرونو ورته وویل چې مونږ به ټوټه ټوټه شو ای ربه مونږ به ټوټه ټوټه شو سنبال به یې نه کړو ستا الفاظ ډېر درانده دي نو رب بنده جوړ کو رب بنده ته کلام پاک راولېږلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ټکی یو آیات راولېږلو چې قرآن ترېنه جوړ شو د الله الفاظ مکمل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري وخت سره قرآن شریف پوره شو الله تعالی قرآن پوره کړو قرآن چې پوره کړو دی الله تعالی الف نه تر یې پورې ټولې خبرې دي مونږ ته و د الله بندګانو نن چې د قرآن آیات اورئ نو غوږ ورته نیسئ جذبات پیدا کړئ د الله لارې سره په جذباتو کې په ایموشنل سره اورئ ورته ژاړئ ډېر درانده الفاظ دي په معنی تاسو لږ واورئ چې د الله د کلام څه معنی لري پته به درته ولګېږي خو زه چا سره خبرې کوم صرف خپله ذمهواري پوره کوم انشاءالله تعالی پر پیج به داسې ویډیوګانې زما همیشه لپاره ګواه وي زه به مړ وم خو دا زما ویډیوګانې به هم دا شانتې جاري وي انشاءالله تعالی د دې ویډیوګانو به ماته کومه جزا او سزا په قبر کې نه میلاویږي کار جاریه خیر جاریه مې درته روان کړی او انشاءالله تعالی د خیر جاریه به زه همیشه هم داسې قایم دایمه در سره ساتم نو رب ته وګورئ خپل عقیدو کې کلک واوسئ یو مسلمان د بل مسلمان رور دی ورور نه په نقاب کې او په ماسک کې پرده نه کوي ورسېدلی ورور نه بیماري نه اخلي په دې خبره ورسېدلی زه 3 مسلمانانو ورونو ته ورغلی یم 3 مسلمانان ورونه ستاسو سره کورونا بیمارۍ نیولې دي په سینو پسې مې کلک نیولې دي په ما دې راشي که نه په ما ولې نه راځي تاسو ماسکونه هم لګولی دی الله د خر او د اتي زړه چې درکوم والله که تاسو سره کورونا مریض ته ورنږدې شئ د خر او د اتي زړه ستاسو ایمانونه ما دلته تول کړل چې کله زه قرآن شریف دلته ولګوم که نه تاسو را ګیدړانو په شانتې تختی د ګیدړانو په شانتې عالم سره مې خبرې کولې محمد یاسین فهیم صاحب سره مې خبرې کولې یاسین محمد فهیم صاحب د افغانستان لوی عالم دی هغه ماته وایي چې بې ایمانه دي دغو د ایمان پته دلته لګېږي دغو باندې د الله قهر نازلیږي بیا همدغه خلک د الله په قهر کې بیا راګرفتاریږي او بیا چغې وهي دا بیا صرف ژاړي چې کله راګرفتار شي نو دا بیا صرف ژاړي دغو نه بیا هره لاره ورکه شي دا بیا صرف ژاړي او په ځان وي چې یاره مړ کېدل نه غواړم ځواني مې ده یاره ما سره به څه کېږي وایي دغو سره بیا دا غم شي دا درته وایم چې ستاسو ایمانونه په خدای قسم ده چې ما ډېر ښه تول کړل په خدای درته قسم کوم چې ستاسو ایمانونه ما ښه تول کړل 800-900 کسان زما ویډیو ګورئ که نه په قرآن میرے قسم وي چې 20 منټه درته قرآن شریف ولګوم اوس زما ویډیو نه بعد درته په رب قسم کوم په رب کعبې درته قسم کوم چې 20 منټه زه قرآن شریف ولګوم که نه قرآن میرے قسم وي د ګیدړانو په شان دی به تختی د ګیدړانو په شانتې نورو ګناهونو ته به ډېر ښه جوړ وای پوه شوئ جنکیانې پکې ګورئ جنکیانو سره خبرې کوئ دې ته به ډېر زیات خوشحال وای قسم د آفت ویډیوګانې ګورئ دې ته به ډېر زیات ښه خوشحال وای خو چې کله قرآن شریف کې درته راشي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو زړو باندې مو توره تیاره راشي دوستي یې پاس کړئ وتښتئ په دې مطلب چې بې ایمانه یې که نه ایمان در کې نشته صرف په خولې مسلمانان یې د ډاکټر ذاکر نایک خبره چې دې ته وایي چې نن مسلم نو مسلم نه بلکې نن مسلم مطلب دی چې صرف په نوم مسلمان
نور چې دا څوک ته بد ورد وایه د زما بعضې ویډیوګانو باندې را بعضې هغه رسپږو اوقات والا کمنټونه کوي که نه نو هغو ته زما دغه یو پیغام دی اخره کې چې تاسو ته خو ما خپل اډرسونه هم ښیلي دي ویلز کې اوسېږم ویلز ډېر وړوکی شهر دی ویلز کې رومر شتراسې ورته وایي رومر شتراسې کرانکن هاوس سره دی کرانکن هاوس هسپتال ته وایي د ویلز هسپتال ته واقعي که مور زامن یې واقعي که ځان ته یو نر وایه که نه د سکندر سره دلته مخامخ شئ څوک چې په آسټریا کې آی آج را ټوسن سپیو غوندې لرې لرې نه ټغېږئ که نه انې غب غب چې کوئ نو خو د هغې مثال به هم درکړم زه یو ځای ته تللی وم ګاډی مې بوتلو غټ ګاډی را سره و ما یو غټ ګاډی اخیستی دی کاروبار دپاره دا غټ ګاډی مې یو کور مخې ته ودرولو نو ناڅاپه د کور نه یو سپی درغم ته په ټغار ته وایي چې شیر ده شیر دومره بد ټغېږي نو ښځې راته وایي دا ګاډی لږ بند که راکوز شه وایي دا سپی مې غلی کېږي وایي همسایهو ته ډېر بد هغه ورکوي تکلیف ورکوي نو ما زه خو دې یاري نه ګاډي نه راکوزېږم چې چېرته نه وي دا سپی دې راباندې حمله وکړي ډېر خطرناک سپی دی نو په خندا شه وایي نه دی خطرناک دا صرف دی ګاډي شور پسې ټغېږي وایي ته راکوز شه دې نه ګیدړ جوړېږي نو چې هغه ګاډي نه راکوشلم قسم په خدای سپي هغه لکۍ خپله ټیټه کړه غلی پلی شو نو داسې ګیدړانو ته ډېر ګیدړانو ته سکندر چې مخامخ شوی که نه نو سکندر ته بیا کلکه غاړه هم ورکړي وایي زار وروره خبرې دې ډېرې ښې دي ډېرې ښې ویډیوګانې کوي هغه ته خو ډېره ښه پته دی هغه ته خو ډېره ښه پته دی که نه چې دا سکندر مونږ څه پېژني چې ما ورته کمنټ کې ویلي و چې ستا داسې وکړم ستا داسې وکړم ما څه پېژني خو ورغاړې وسه داسې خلکو مثال د هغه سپي دی چې هغه ښځې ووایي چې دا ګاډی بند کړه ګاډي نه راکوز شه دا سپی به پخپله غلی شي دا چې کله دا ګاډی ته بوځئ که نه نو دی ځان شو کوي نو دا خو اوس تاسو نه لرې یم که نه په دې وجه دا سپو په شانتې را بعضې ټغېږي نو واقعي که مور زامن یې د نر سړي پلار او اولاد یې سوالو جواب مو وي سینه په سینه زور لرئ رومر شتراسې ویلز کې رومر شتراسې وړوکې شتراسې دی رومر شتراسې کې 4 نمبر زما را کور نمبر دی زما را کور نمبر دا زما فول اډرس دی په دې چې راورسېږئ که نه نو دلته دغه د دې کور هغه کې وګورئ د دې کور ګلو هغه کې د نامونو کې چې دلته څومره خلک اوسېږي دلته و تاسو ته په دې شیز باندې لیکلی وي چې زازی صحیح ده نو دا زازی سکندر دی د مور زوی دی صحیح ده دا خو ما تاسو ته فول اډرس درکو نو اوس به زه ستاسو غپا وګورم تاسو همغه سپي یئ چې هغه ګاډي نه راکوز شوم چې لکۍ یې دغه شانتې ټیټه ونیوله او که نه تاسې واقعي شیران یئ تاسو دا غیرت به سکندر مخامخ وګورئ په دې سکرینونو کې نه د دې سکرینونو کې ټغېږئ زما څه پروا در باندې خرابه صحیح وایي نر سینه په سینه مزه کوي هلته مزه کوي صحیح ده ډېره مننه الله مو سلامت لره خوشحاله و آباده اوسېږئ ډېره زیاته مننه زه په دې ځنګل کې لږ نور هم واکینګ درته وکړم د الله په امان ښه وخت ولرئ